الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. محترمو ډیرو ورونو دا پوښتنه کړې ده چې که څوک د شپې جنوب شوی وي او یا غسل ور باندې واجب شوی وي او دی ناوخته راکښېني د پیشلمي په حالت کې پیشلمۍ د جنابت په حالت کې وکړي بیا د اذانونو څخه وروسته سهار غسل وکړي د روژې حکم څه دی؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه دا چې پیشلمۍ د جنابت په حالت کې وسی او بیا د اذانونو څخه وروسته یا بیا سهار غسل وکول سي نو په دې وخت کې غسل کول هیڅ مشکل نه دی، روژه کې څه خرابتیا او څه خلل نه راځي. خو البته فتاوا او دا خبره لیکلې ده چې څومره کوشش کیږي ژر تر ژره دې غسل وکړي د جنابت په حالت کې دې پر ځان ډیر وخت نه تیروي. الدر المختار على هامش رد المحتار، دویم جلد صفحه 138، فتاوای دارالعلوم دیوبند، شپږم جلد صفحه 320، کتاب الصوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.